سنت چې د سار پاتې شي نو د سار جمع پسې سمدستي کول جایز دي که نه. زمونږ په مذهب کې د سار سنت چې در نه پاتې شو نو د مونځ نه وروسته به یې نه کوې. د نور ختو نه مخکې زمونږ په مذهب کې منع دي. نور چې راوخته د امام محمد رحمه الله قول دی د اشراق په ټیم کې دا 2 رکعاته سنت راګرځوی شي، خو د سار د مونځ نه بعد به یې نه کوې چې پاتې شو. د واده خلافي کولو کفاره څنګه ده؟ نو واده خلافي ګناهي کبیره ده او د دې په شریعت کې داسې خاص کفاره نشته. ان الحسنات یذهبن السیئات. اره ګناه در نه وشوله د هغې نه بعد 2 رکعاته مونځ وکړه، 2 رکعاته صلات توبه وکړه، الله د توبې 2 رکعاته مونځ کوم، توبه الله ته وباسه، الله ته وجاړه، الله به دې معاف کړي. دغه توبه ده. صدقه کولی شي هم نیک عمل دی، هر نیک عمل دی په وس کې بیا هغه نیک عمل وکړه. ښه خبره داره چې 2 رکعاته صلات توبه وکړه. اره ګناه چې در نه وشوه 2 رکعاته صلات توبه مونځ کوم، د نفلو په طریقې باندې 2 رکعاته وکړه، الله نه معافي وغواړه، الله به دې معاف کړي. مهربانه ذات بیا د پاره مه کوه. د ماښام د مونځ نه بعد 6 رکعاته مونځ دې ته اوابین وایي. د دې څه فضایل دي؟ نو د دې فضایل خو حدیثو کې ډېر راغلي او حدیث کې راغلي پیغمبري پاک فرمایي د ماښام مانځه نه بعد چې بنده خبرې اونکي، دنیایي خبرې اونکي او 6 رکعاته نفل مونځ کوي، د دې د 12 کالو قبول شوي عبادت ثواب پې میلاویږي. 12 کالو قبول شوي عبادت ثواب، دا 6 رکعاته اوابینه. قضا شوي منځونه واپس کولو طریقه څنګه ده؟ نو که درته یاد وي چې دومره منځونه رانه قضا شوي دي خو هغه تعداد به پوره کړي، او چې اول که مونځ درنه قضا شوی هغه اول راوړه، او که یاد درته نه دي ته وایه ما نه په ځوانۍ کې منځونه قضا شوي دي، اوس نیکوکار شوې، پرهیزګار شوې، نو طریقه یې دا ده چې څو پورې ستا ګمان دی چې زما باندې منځونه شته نو قضا یې راوړه، خو تعین ضروري دی. مثلا د سهار مونځ راګرځئ، سهار مانځه نه مخکې هم راګرځولی شي، ماسپښین هم راګرځولی شي، ورځ کې 2 راګرځئ، 3 راګرځئ، په یو ټیم باندې 4 2 3 یو مونځ راګرځئ، هر مونځ نه مخکې یو راګرځئ. نو نیت به دا کې د سهار مونځ چې راګرځئ اول چې مانه په عمر کې د سهار که مونځ قضا شوی د هغې سهار د مانځه قضایي کوم، داسې به وایې. ماسپښین مانه چې په عمر زندګۍ کې کوم اول د ماسپښین مونځ قضا شوی اول د هغې ماسپښین مونځ قضا راوړم، په بله ورځ بیا دغسې. نو دقه طریقې سره به تعین کوې.